د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د پاکستان د تېرې شپې برید په کلکو ټکو وغند. د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد اشرف غني پر طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد باندې غږ وکړ، تاسو پاکستان په خپل ځان باندې مخته کړی، هر پیریسا در باندې بریدونه کوي، نو تاسو چوپ پاتې کیږئ. د افغانستان ملت ته به د دې ځواب ووایئ، باید دا برید یې په کلکو ټکو وغندل شي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د پاکستان د تېرې شپې برید په کلکو ټکو وغند او د طالبانو دفاع وزیر ته یې وویل دا ستاسو دپاره شرم دی چې پاکستان غوندې یو کمزوری هیواد پر تاسو بریدونه کوي او بیا تاسو چوپ پاتې کیږئ. د دې ځواب باید په کلکه وویل شي. ورته یې ویلی دی چې د افغانستان ملت ته تاسو شرمنده یئ، ولې د پاکستان غوندې یو هیواد ته تاسو دا اجازه ورکوئ چې پر تاسو وار بریدونه کوي او تاسو بیا غلې پاتې کیږئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ویلی دی چې د پاکستان د تېرې شپې برید غیر انساني عمل دی او له ملګرو ملتونو باندې غږ کړی چې د دې تپوس دې زر تر زره وکړي. د پاکستان له لورې په ننګرهار ولایت د پولې سره نږدې سیمو کې د پاکستاني پوځیانو برید کړی چې د یوې کورنۍ پکې 18 کسان شهیدان شوي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.